د خوست ولایت بزګرانو ته داسې مهال د کرنې ریاست له لوري د 326 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمي غنمو د ویش لړۍ پیلیږي چې بزګرانو کابو خپلې ټولې کروندې کرلې دي. د تخمي غنمو د ویش دغه پروژه چې د نړیوال بانک په مالی مرسته د هیواد د نورو ولایتو سربیره خوست کې هم پلي کیږي، د دې ولایت په 15560 تنه بزګرانو په 80% تخفیف سره د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشي، خو بزګران یې د ویش پیل د کروندو د کرنې له ټاکلې مودې وروسته بولي. دا بې واسطه تخمونه دي موږ ته ویش کړي. دا موږ ته څه پیدا کړي؟ اوس غنمو کرلی دي، امرډول غنمو کرلی دا موږ ته څه پیدا کړي؟ په دا به موږ څه وکړو؟ اوس چې د کوم دی تخمونه ورکوي ټول زمینې کرلی شوي دي، اوس کوم اړتیا نه لري، خو خلک بیا د بعضې وخت چې کوم په وچه دي که دا یې وکري صحیح دي که نه وي ټول زمینې کرلي. موږ دې نه 2 میاشتې مخکې غوښتنه کړې وه، لیستونه مو ویر وو، اوس چې غنم وسر ورسېدل، د لاس ورځې شي چې د غنم ډول ته مو خو دی تفضیح کول نه لکه دا نه راوځېدله. خو بل لوری د خوست د کرنې رئیس حفظ الله شاه نوري روحي ته وویل چې د یادو اصلاح شوو تخمونو د ویش لړۍ مناسب وخت کې پیل کړي. اصلاح شوی تخم د اصلاح شوي تخم تولید او تکثیر داسې نه ده چې په کلونو وخت کې ونیسي. دا یو کلنی البته یو کال په دننه اصلاح شوی تخم تولیدیږي او په همغه کال کې موږ په ژمي کې البته توزیع کوو. تاسو ته بهتره معلومه ده چې څه کال دلته د هغه دا اوس د کښت وخت ده، نو مناسب وخت کې موږ ته وزارت اصلاح شوی تخم رالیږلی ده، دلته به دهقانان همداراز نوموړي زیاته کړه چې د اصلاح شوو تخمونو په ویش سره به په راتلونکي کال کې د غنمو حاصلات له 0 څخه تر 30% زیات شي. د یادونې ده چې د هیواد په کچه سږ کال په 280,000 بزګرانو 14,000 میټریک ټنه تخمي غنم ویشل کیږي چې شاوخوا 14,040 جریبه ځمکه به تر پوښښ لاندې ونیسي. د یادو اصلاح شوو تخمي غنمو له جملې 326 میټریک ټنه چې شاوخوا 14.5 میلیونه افغانۍ ارزښت لري د خوست بزګرانو ته ویشل کیږي. فرید عتیقي، روحي، خوست.